زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو د لوی اختر لس ورځې او د هغې سره د قربانۍ هغه احکامات او ورځې تېرې شوې چا باندې چې قرباني فرض وه واجب وه الحمدلله ډېرو کسانو هغه قرباني وکړه الله رب العالمین دې دغه قربانۍ او تکبیرات د دې مسلمانانو الله په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او الله دې د خپل رضا لوی سبب وګرځي د قربانۍ په احکامات علما تاسو ته بیان کړل خو د دغې قربانۍ په احکاماتو کې یو خبره علماو ډیره په تاکید سره او په زور سره به کوله او هغه خبره څه به هغه به ټولو علماو په جمعو کې وي او په اخترونو کې وي او که چېرته جنازه کې به بیان کو د قربانۍ هغې کې به وي هغه خبره څه هغه دا وه چې کو تاسو دا قرباني کوئ نو نیت به پکې د الله رضا کوئ په دې خبره علماو تاکید هم کو دا تاکید پکارم دی د دې خبرې تاکید پکار ولې الله وی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم الله وی ستاسو غوښو ته زما ضرورت نشته ستاسو دی وینې تویولو ته هم زما ضرورت نشته نو الله د څه دپاره دا دومره لویه وینه توی شوه دا دومره څاروي په ایربونو نه په کیربونو حلال شو الله وی زما یو مقصد صرف دی هغه دی ولکن یناله التقوی منکم ګورم چې نیت د چا صفا دی څوک زما حکم مني څوک زما په حکم باندې عمل کوي بس دا یوه خبره وکړه او دا حقیقت هم و چې دا ضروري هم وه تاسو به وی ولې ما ته وګورئ نیت په قربانۍ کې د الله رضا کول دومره ضروری دي چې د چا په قربانۍ کې نیت د الله رضا نه وه صرف غوښې وي یا هسې ځان ښودلو نو د هغه قرباني خو نامنظورېدل خو پرېږده چې کوم ورسره دا شپږ یا څلور یا پنځه کسان شریک وو او د یوم پکې د قربانۍ نیت خراب و د هغې شپږو واړو هم تباه و برباد شو نو نیت ضروري دی ورونو او د قربانۍ فلسفه هم همدغه وه چې څوک زما خبره الله وی مني زما په خبره څوک عمل کوي څوک زما دپاره لګیا دي نو ګویا ورونو دا خبره په ذهن کې نن یاده ساتئ چې د قربانۍ او د تمام عبادات روح دا صحیح نیت دی اخلاص دی اخلاص او دا یوازې د قربانۍ نه چې څومره عبادات دي د ټولو عباداتو روح دا ګورې اخلاص دی صحیح نیت دی روح تاسو پیژنئ که نه ګورئ انسان به راته والم دا انسان دی نو دا انسان دا هغې پورې انسان دی چې کمې پورې ده کې روح وي او چې کله روح د ده نه لاړه بس دا بیا هېڅ هم نه وي دا څومره ښکلي لاسونه دي تیم خوځئ زیم خوځو هغه لاسونه یې خو روح ته لاړ شي بې اثرې پراتي بې اختیاره پراتي دا سترګې دي تیم غلی زیم غلو خو چې کله تی روح خبره ووته سترګو هېڅ حیثیت پاتې نه شو دا خپي دي څومره لوی کار زموږ دپاره ورکوي ګرځو پې منډې پې وو تلې پې وو خو چې ستا او زما د بدن نه روح ووته د خپو هېڅ حیثیت پاتې نه شو بلکې لګیا دی بلې رله اړی راړی نو په بدن کې اصل شي ذبیح الله څه شي دی روح دی روح دقه شان بعینه ما ته وګورئ بعینه په عباداتو کې د عباداتو روح دا اخلاص دی خو اخلاص وي دا عبادت په جاندار وي دا عبادت په الله ته قبول وي
او کو په دې عبادت کې روح اخلاص نو بے مثال د مردی دی استا په پیدا ناراض بس تاسو په پیښه په دې مثال باندې نور نیت داسې او داسې سیز دی هغه زره ته اوس د عباداتو کې چې کم نیت دی هغه راته د هغې تفصیل بیان کومه خو دا نیت داسې اهم شي دي چې د دنیا په دې امورو کې دې موکه کنه نو د دنیا دا امور به هم تعالی الله عبادت وګرځوي ثواب به رله لیکلي کېږي لکه مثال به صرف د دعا درکم د وخت د کمي د وجې نور بیا بخت کیږو ګوره موږ د عبادت حاجي صاحب کوو دا کامرې جوړو عمارتونه جوړو اوس د عمارت چې کله موږ جوړو نو په دې عماراتو کې په دې کوټو کې په دې بلډینګونو کې موږ دا روشندان کوو اکثر په کمرو کې روشندان وي اوس دا روشندان د دې دپاره خلک کوي چې یاره په دې کې تازه هوا راځي یا دا کړکۍ کوي کړکۍ به والو تازه هوا پکې راځي رڼا پکې راځي ما ته د بار حالاتو پته لګي په دې نیت یې خلک کوي خو که یو سړي دا نیت پکې وکړه چې زه یا دا کړکۍ دې کمره کې جوړوم یا دا روشندان جوړوم دا د دې دپاره جوړوم چې په دې کې کمره خو بنده وي او په دې روشندان یا په دې کړکۍ زه په دې نیت جوړوم په دې کې به زه دا مؤذن اذان اورم د مؤذن اذان اورم چې په دقې نیت دې پکې راوست ستا دا کړکۍ جوړول هم عبادت شي نیت دومره زبردست چیز دی دا روټۍ د زمونږ او ستاسو طبیعي ضرورت دی د اوبه دي زمونږ او ستاسو طبیعي ضرورت دی نیچرل چې ورته تاسو وایې زما طبیعي ضرورت دی بغیر د روټۍ نه زه پاتې کېدی نشم بغیر د سکاک نه زه پاتې کېدی نشم خوراک سکاک زما طبیعي ضرورت دی ته به یې کې خامخا به یې کې خو که دا خوراک سکاک تا په دې نیت وکړه چې یاره زه دا خوراک سکاک د دې دپاره کوم چې زما بدن له بقا راشي او په دې بدن زه د الله عبادت کوم قسم په خدای ستا دا خوراک او سکاک هم عبادت جوړ شو نیت داسې زبردست چیز دی او کو بالفرض والتقدیر نیت دې خراب و نیت دې صحیح نو او په عبادت کې دې نیت صحیح نو نور خبرو کې پرېږده نو دا بیا ستا د بربادۍ او د تباهۍ لوی ذریعه جوړېږي دا د دې د وجې راته نن په دې نیت باندې بیان کوم چې ګورې خالص په هر څیز کې به نیت د الله رضا ګڼې دا یوازې په قربانۍ کې نه د قربانۍ خو دا فلسفه ده ګورې زموږ دا پوجیان وي دوی لاړ شي په پوج کې 40 ورځې 2 میاشتې 4 میاشتې 6 میاشتې ټریننګ وکړي ټریننګ په هغې ټریننګ باندې دوی بیا څه چل کوي د هغې مطابق چلیږي د هغې مطابق د دوی ته بالفرض و تقدیر د مجرم د نیولو د مجرم د حاصلولو دوی ټریننګ ورکړي اوس په هغې ټریننګ باندې دی بیا د خپله زندگی او د خپله ډیوټي لګیا دی چلی قربانی چې الله په موږ باندې لازمه کړه او په تاسو یې لازمه کړه او په تاسو په مالدارانو یې وکړه دا یو ټریننګ و چې ته به ګورې نیت د الله رضا په هر کار کې راولي یوازې په قربانۍ کې نه دا مو تاله ټریننګ درکړه دا د قربانۍ فلسفه هم دقه ده نو دا به وروڼو موږ او تاسو په هر کار کې نیت د الله رضا راولو کوم را نه وسته صرف یو راته د قرآن آیت مثال در کوم او دویم راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث راته بیانوم چې دا بیا زمونږ او ستا دپاره څومره وبال جوړېږي او څومره زمونږ او ستا دپاره د بربادۍ څیز جوړېږي الله په قرآن کې وایي په 12 سپاره کې الله وایي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون من کان یرید دا چا چې دا اراده وي نیت وي د دنیا د جون چې د دې دنیا په دې جون کې زه دا نیک اعمال کوم دا مونځ کوم دا روژه نیسم دا ګیره مې پرېښې ده دا تصویر را سره لاس کې دي دا پټکې مې والې دي دا د دې دپاره چې خلک ووایي یاره دا سړی ډېر نیک سړی دی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها الله وی نوفی الیہم اعمالهم فیها
وهم فيها لا يبخسون نوفي الیهم اعمالهم فيها. اے الله وی چې تا د دې لپاره دا پټکی وو چې خلک وی چې یاره دا خو مولا دی، تا د دې لپاره تصویر اډیشي چې خلک وی دا خو ډیر بزرګ دی، تا د دې لپاره دا اوږد منځونه کې او دا دغه کې چې خلک وی چې دا نیک بزرګ دی، خلک به ووایي الله وی او تعالی به د دې دا بدله زه دنیا کې درکم، تا به په خلکو کې مشهور کم. وهم فيها لا يبخسون. الله وی دې کې به زه کمې رانه ولم او به کم داسې خلک کې به مشهور شي، بزرګ به شي، ښه انسان به شي. خو اولئک دې آیات ته لږ غوږ به ایږدی، ګورې د زړه په غوږو به ورته غوږ ایږدی. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره. دنیا کې بدار سوشي خو زمنګ اصل او د بقا ځای کم یو ځای دی؟ ټول جواب راکې آخرت دی. اصل د بقا ځای زمنګ او ستاسو کم ځای دی؟ آخرت دی. آخرت لا زوال زندگی ده، نه ختمیدونکې. الله وی لیس لهم فی الاخرة. د دقې خلکو د پاره په آخرت کې هېڅ نشته الا یو شی شته، یو شی شته چې څوک د دنیا په دې ژوند کې دنیا غواړي او ځان مشهوري، نو دنیا کې به الله وی او به کم داسې، خو په آخرت کې د دوی دپاره هېڅ نشته الا شته. او هغه څه شی دی؟ الا النار، سیوا د جهنم نه د دوی دپاره بل ځای نشته. حضرت معاویه چې به دا آیات ووري د بېهوشه به راپرېوته، یا خدایه زه به دنیا کې نیک اعمال کوم، منځونه به مې کړي، تندې به مې تور کړي وي، سجدې به لګوم، آخرت کې الله وی سیوا د اور نه برله بل ځای نه درکوم. دا ولی دنیا کې د عمل د خلکو د ښودنې دپاره کړی دی، د خلکو د ښودنې دپاره، نو آخرت کې ستا دپاره هېڅ هم نشته او ټول اعمال دی الله وی برباد بکم. وحبط ما صنعوا فيها. رونو دا ډېر سخت آیات دی رونو، سوچ پکو، فکر بکو، کوشش پکو چې هر عمل زمنګ د الله د رضا دپاره وي. یعنی آخرت کې بربادي د بربادي دا الله په قرآن کې ویلي دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث وره، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی، او دا حدیث په بخاری شریف کې دی او په ترمذی شریف کې دی. رونو د جهنم اور ډیر خطرناک دی، الله دې ته موږ او تاسو ساتي. خطرناک اور دی. جهنم ته خو به مستقل کافران ځي، جهنم د کافرانو دپاره دی، خو بعضې مسلمانان به هم جهنم ته ځي. الله دې موږ او تاسو ساتي. دعا هر وخت کوئ اللهم اجرنی من النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د هر مانځه نه پس اووه ځله وایه چې اللهم اجرنی من النار، خدایه ما وساتې د اور د جهنم نه. د جهنم اور ډېر سخت دی. اوس وخت نشته چې زه تا ته د جهنم د اور یو جلک بیان کم، وخت نشته، بس چرته موقع میلو شو انشاءالله بیا. خو خطرناک اور دی، خطرناک اور. بس صرف دومره اوره دنیا کې موږ او تاسو دا اور استعمالو. ولې دنیا کې موږ او تاسو دا اور استعمالو؟ کټوې پې پخو، سمسې پې کوو، روټۍ پې پخو. زما په خیال څوک په داسې پیدا نشي چې یو منټ دی اور ته داسې ګوته ونیسي، نشي، 10 سیکنډ هم نشي نیوي د دنیا دی اور ته. خو په مشکات مبارک کې حاجي صاحب حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دنیا دا اور الله د جهنم د اور نه راواغشته، نو دا جهنم اور او یا ایسی وی، او یا ایسی، نو دا او یو حصونه دا یو حصه راواغشته او وزلې دا سمندر په اور باندې، د سمندر په اوبو باندې وینځل، نو د دنیا دا اور ته جوړ شو. هغه او یا درجې اور به څنګه وي؟ الله دې مو ساتي. نو جهنمیان کافران به اول جهنم ته ځي، خو چې کله د جهنم اور الله بلی، د جهنم اور نو هغه به په 3 مسلمانانو باندې بلی. دعا کوي چې الله پکې موږ او تاسو رانه ولي.
لومبی رسول الله دا په بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان به اول راولي لومبی به د قرآن حافظ او د قرآن ویونکی او عالم الله راولي حافظ صاحب وایا قرآن د دنیا کې یاد کړو تلاوتونه به دې کول مولانا صاحب وایا تقریرونه به دې کول درسونه به دې کول څه دپاره دې کړي دي مولانا صاحب او حافظ صاحب به وایي چې یا الله ما کو قرآن تلاوت کو ما کو د قرآن درس کو ما کو قرآن خشتوي ما کو درسونه کول ما کو بیانونه کول دا مې د دې دپاره کول چې خدای ته رانه راضي شي الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله رب العالمین به ورته وایي چې کذبته دروغ دي ووایي وی چې څنګه الله وی چې کذبته نو په ایربونو نه په کیربونو نه چې د دینم لوی انسان د دومره پرشتې به د الله په جناب کې ولاړي او ټولې پرشتې به د الله د دې کذبته نه پس ټولې پرشتې به وي چې کذبته دروغ دي ووایي تا د دې دپاره درسونو دغه نه دي کړی بلکې تا د دې دپاره کړي دي چې ما ته خلک ښکلي قاري ووایي ښکلي ملا راته ووایي ښکلي مدرس راته ووایي ښکلي قرآن ویونکی راته ووایي دنیا کې راته د هغه د خلکو ویلي دي آخرت کې ستا دپاره هېڅ هم نشته والله العظیم رسول الله مبارک فرمایي وی الله به فرشتو ته وایي چې مولانا صاحب لا په دې سپېمو کې زنځیر واچوي او الوړي جهنم ته ګزار کړي الله خدای دا خو ډېره ګرانه ده دا راته یو خبرې دپاره کوم رستو خبر راته کوم دویم نمبر به الله را مخامخ کی څوک سخي ارسلا خان سخي صاحب چې ټوله ورځې صدقې ورکولې د شپې هم ورکولې د ورځې هم ورکولې په پټې هم ورکولې ښکارې هم ورکولې الله رب العالمین به ورته چې صدقې دې د څه دپاره خیراتونه ورکړي وي خدایه ستا د رضا دپاره العرض هغه اجمالا درته ویم وی الله به ورته چې کذبته دروغ دې ویلي دي فرشتې به هم ټولې ووایي چې کذبته دروغ دې ویلي دي د دې دپاره دې صدقې او خیراتونه نه دي ورکړې چې ما ستا زما د رضا دپاره بلکې د دې دپاره چې ما ته خلک وایي چې څنګه ښه سړی دی څنګه ښه صدقې ورکوي څنګه خلکو له وړالي څنګه خلکو له چینیالي څنګه خلکو له صدقې ورکوي صرف د دې دپاره دې کړي دي دروغ دې ویلي دي ونیسئ چې د دې متصدقه د دې صدقه کوونکې په سپېمو کې زنځیر واچوي او لوړې جهنم ته ګزار کړي دریم نمبر به الله رب العالمین غازي راولي شهید به راولي څه دپاره د جهادونه کړي دي خدای د اعلا د کلمت الله دپاره چې الله کلمو چته شي ستا د رضا دپاره لګیا وم الله به هغه ته هم وایي کذبته دروغ دي ووایي تا خو د دې دپاره کول چې خلک پاته شهید ووایي غازي ووایي دا ووایي او دا ووایي دنیا کې راته ویلي شوي دي واچوې د دې غازي او د شهید په سپېمو کې زنځیر او لوړې جهنم ته ګزار کړي یارونو ما ته اوس وګورئ په مخ د کائنات کې د درې کسانو نه اوچت کسان نشته د مولا صاحب نه د قاري نه د الله په لار کې صدقه کوونکي لوی شان لري اوس وخت نشته چې درته د هغې بیان وکړم شهید کم مقام دی یارونو تاسو ته وایم لږ د زړه په غوږونو باندې واورئ چې د دې خلکو دا ال د زمو ستا به سالي بس دا یو سوچ دې ذهن کې واچوه لونو هر عمل چې کوو د الله د رضا دپاره به کوو هر عمل چې کار چې کوو د الله د رضا دپاره کوو نیت به د الله رضا منصوب کوو انشاءالله دنیا کې به هم کامیاب یو آخرت کې به هم الله د هغې صله راکوي اخلاص او صحیح نیت داسې یو څیز دی چې الله د هر څه بدلی آخرت کې ایښي دي خو چې څوک په اخلاص باندې لګیا وي الله وایي دنیا کې به مجر ورکوم آخرت کې به ورکوم الله وی ستاسو ډیر ډیر منځونو ته زما جت نشته او ښه شکلونو ته زما جت نشته او لوی لوی اعمالو ته جت نشته ان الله لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم
زه زما ستاسو دی دغه ته الله وایي زه نه ګورم دی وجودونو ته دی منځونو ته دی اودسونو ته الله وایي زما نظر چې دی ستا په زړه باندې دی زړه دې څنګه دی زړه کې دی نیت څنګه دی اوس کو دې زړه کې نیت ښکلي وي عمل به ډېر کمزوري وي دومره لوی عمل به نه وي په هغې کمزوري عمل به الله لوی مقام درکړي لویه مرتبه درکړي داس چلو شو بلې عباسیو باچاهانو کې یو باچا تیر شوی دی د هغه نوم و هارون الرشید هارون الرشید هم ډېر نیک انسان و خو د ده چې کومه بیبي وه هغه ډېره نیکه وه د هغې نوم و زبیده ډېره زیاته نیکه وه یاره د هغه څومره نیکه وه هغه دومره نیکه وه چې د هغې په محل کې به خادمانو نو پخپل هم د قرآن حافظه وه خو دې قرآن سره دومره مینه او محبت و چې یاره دا ټیک ته چې په شریعت کې په حافظ او دغه نه به کار نه الی خو زما یو نیت دی او هغه نیت دا دی چې زما په محل کې څومره وینځي او غلامان او خادمان دي دا به ټول د قرآن حافظان نو د هغې په محل کې چې کم حافظان او قاریانو په یو وخت د هغې تعداد 300 کسانو 300 واړه د قرآن حافظان نو چې کار به کوي چې د قرآن مطلب مې وي دا چې د قرآن تلاوت زما په دې محل کې هر وخت گونجي ډېر لوی مقام دی ډېر لویه مرتبه ده خو د هغې نه لویه مرتبه چې هغې کم مقام حاصل کړی دی او کومه کارنامې کړې ده او زیمه هغه 15 او 16 هجرۍ کې تېره شوې ده یعنې نن د تقریبا 11.5 کاله مخکې تېره شوې ده خو نن هم د هغې یو عجیبه کارنامه نن هم موجود ده نن او هغه څه شی ده دې یو ځل خوب ولیده او خوب یې داسې ولیده چې کسان رالل 100 کسان او دا زبیده وی دی 100 والو کسانو ما خوب دی خوبه په خوب کې بدکاری وکړه ما سره یې زنا وکړه یاره چې سار را پاسې د ډېره زیاته خفه وه نیک عمل انسان نیک عمل بنده د ګناه تصور هم نشي کولی او بیا خوب داسې ډېره زیاته خفه وه هارون الرشید خو ډېره زیاته خوښه هم وه د تره لور وه او مینو پې نو بیا کړې وه لو میریج و نو هغه چې دی ولیده ډېره زیاته خفه وه نو وی ولې خفه وی یاره ما یو خوب لیدلی دی خو ډېر خطرناک وی ښځه ماته یې مه وایه ځکه دا د خوب اصول دی دا یاد ساتئ دا لږ یاد ساتئ چې کله خوب ووینئ که ښکلي وي او که بد وي نو هر چاته یې مه بیانوئ هغه چاته بیانوه چې عالم وي او ستا خیرخواه وي نو د خوب تعبیر به راله ښکلې درکوي او که نه هر چاته دې بیان کو هغې وخت کې راله څه تعبیر درکوم به قشان به وي یو ښځې خوب ولیده وی په خوب کې مې ولیده چې زما خاوند ټول سمندر اوسکه ټول سمندر یې اوسکه چې راپاسې ډېره په یاره شوه زر ښځو کې نه کېناسته نو ښځو کې چېرته خبره ټینګېږي شوي بلکل خدایه پاکه کله به باید نو بس یو ښځې ته یې ویې بېګا خو ما یو ډېر خطرناک خوب لیدلی وي څنګه وی بېګا مې خوب لیدلی چې زما خاوند غونډ سمندر اوسکه ښځې په دې ښځې په پوزه باندې ګوته کېته وی هغه خو به پلک چودلي وي چې دا دی وی دا وی ورګه مولا صاحب ته به بیان که مولا صاحب لراله وی مولا صاحب بېګا مې داسې خطرناک خوب لیدلی دی وی څنګه وی خاوند مې ټول سمندر څکلی دی هغه ورته تا خو ډېر بهترین خوب لیدلی خو مخکې خو دې چاته ویلی نه دی وی ویلې مې دی که نه وی چاته وی پلانکې ښځې ته وي د هغې څه تعبیر درکوي هغې وی چې وی خاوند خو به دې پلک چودلي وي وی ښځه ولاړ شه او چې کور ته ځې خاوند به دې مړ پروت وي تا خو یې ډېر ښایسته خوب لیدلو چې ستا خاوند غونډ سمندر اوس که الله دله عظیم الشان علم ورکو علم خو په ماندازه د سمندر دی خو تا له تعبیر هغې مخکې ښځې درکړی نو کور ته ورده چې کور ته راغې خاوند یې هر تخبیل پروت وفات شو مړ شو نو خوب به چاته داسې نه بیانوه نو هغې وی ما ته یې مه بیانوه
نو بیا هغه چاته بیانوه چې عالم وي او دویم نمبر ستا خیرخوا وي. خیرخوا عالم هغه ته بیان که هغه چې څه تعبیر درکړي انشاءالله همغه شان به کېږي. نو هارون رشید ورته ما ته مه بیانوه. نو هغې وخت کې خو د علم سمندر و. امام ابو یوسف رحمهم الله ډېر لوی لوی علما و. هغې له پرده کې ولېږله او پرده کې ورته زبیدې ومې ما خو بېګا یو ډېر عجیبه خوب لیدلی دی. څنګه؟ وایي داسې چل شوي دي. علما ورته دا خو تا ډېر بهترین خوب لیدلی دی، ډېر ښایسته خوب دی لیدلی. ستا د لاس نه به یو داسې کارنامه وشي چې د قیامت د ورځې پورې به د هغې چرچي. نو څه چلو شو؟ داسې کارنامه وشوه چې د هغې بغداد نه یو ځل حج لراله. نو حج کې چې وکتل نو په عرفات کې اوبه نه وې او عرفات د خدای شان دی چې د عرفې په ورځ انتهایی سخته ګرمي وي. دا د الله شان دی. سخت عالم حجاج وي دومره سخته ګرمي د اوبو ضرورت وي. نو چې دی ولې اوبه نه وې ویورګه نو لګیا شوه عمرانه هغه د بغداد نه نیر را شروع کو مکی مکرمې عرفات ته راورسو او نن هم هغه نیر په عرفات کې موجود دی. نهر زبیده چې ورته وایي نهر زبیده دا اوبه به حاجیانو له راتلي. څومره عظیمه کارنامه ده، څومره عظیمه کارنامه. خو چې کله دا وفات شو ګوره د اخلاص خبر راته کوم. د اخلاص ما ته وګورئ د اخلاص خبره کوم. کله چې دا وفات شوه نو چا خوب کې ولیده وی الله در سره څه چلو کړ؟ وی الله ته مخامخ شو. وی راته وی چې زبیدې کارنامې دې ډېرې لویې دي، د قرآن سره دې ډېره لویه مینه وه. قرآن دې مې یاد کړی بیا دې د قرآن سره دا مینه وه چې حافظان دې ټول په محل کې راوستي. دا دې ډېره لویه کارنامه ده. د دنیا جوماتونه دې جوړ کړي دا دې هم ډېره لویه کارنامه ده. او دغه شان د ټولو نه لویه کارنامه چې د لوی کار دې کړی دی هغه دا چې د بغداد نه د نهر مکې مکرمې ته رسولی دی. ډېره لویې کارنامې دې کړې دي خو په دې دې نه بخم. نو یا الله په څه مې بخي وره وی په دې دې بخم چې یو ځل روټۍ ته ناسته وي او روټۍ دې خولې له اوړې وه او په دې شونډې دیخې وه د سر نه دې لوپټه پروتې وه او دې کې مؤذن وی چې الله اکبر الله اکبر. تا وی زما د الله نوم واغشتی شو په اخلاص ته الله زما د نوم تعظیم کړی دی او هغه نوړی د کې خو دا اول دې په سر لوپټه سمه کړه. دا مسله هم ده چې ښځې په سر لوپټه سموي. نو زما د نوم تعظیم دې کړی دی خو ما ته پته لګي چې زما د رضا دپاره دې کړی دی. په دقې یوه نوړی ایښودو باندې او د دې سر په دې لوپټې باندې مې وبخلي. ولې هغې کې اخلاص هغه صرف خالص د الله. وګوره کو دا نور عرض حافظان نه نظم صفت کو 3 صفت کې علما به کوي کو نهر زبیده ده 3 صفت کې او د صفت لیقه ده خامخا زړه کې راځي غیر اختیاري راځي. الله چې اگر چې په دې نیول نشته خو غیر اختیاري بیا هم راځي. او دغه داسې شی چې د دې یو صرف تا ته پته ده یو ما ته پته ده صرف په دقې باندې مې وبخلي. اخلاص داسې زبردست چیز دی. د وړوکي عمل نه برله الله بیا لوی عمل جوړ کړي. د دې د وجې په روایاتو کې راځي وی حضرت داود علیه السلام یو ځل الله ته وی چې ته خو به د قیامت په ورځ ټول کې نو یا اله العالمین دا تله لږه ما ته وښایه چې دا کومه کې به ته ټول کې. الله وی ډېره ښه ده ما یلیق بشانی څنګه چې د الله شان سره مناسب ده. حضرت داود علیه السلام ته د آخرت د ټول تله وښوله. ای تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. په روایتو کې راځي چې تل یې کله ولیده بېهوشه راپرېوت بېهوشه راپرېوت. خپل امت ورته وي دا څنګه چل دی چې ته یو تلې بېهوشه کړې. هغوی ورته تاسو ته څه پته لګي وی کله چې الله ما ته تله وښوله ما ته وګورئ وی هغه تله دومره لویه وه چې دا غرونه نه او دا ځمکه هم نه او دا یوه ځمکه هم نه دا اووه واړه ځمکې او دا اووه واړه اسمانه چې راوالې که نه
وواله ځمکې وواله اسمانه راوالې او د هغې د تلې په یو چابلي کې واچوې نو د غنم د دانې عمره هم پکې دا نه ښکاري د وواله ځمکې وواله اسمانه پکې د غنم د دانې عمره هم نه ښکاري دومره لویه تله وه نو الله ته مې ویل چې خدایه دا خو موږ به غرق شو دا به څوک ډکوي دا به څوک درنوي دا خو ډېره ګرانه ده وی الله رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږه او راته چې داوده علیه السلام ووره ډېره ناشنا خبره ده ډېره عجیبه خبره ده چې کله زه وغواړم زه او د یو مسلمان سړي په اخلاص یوه قجوره هم د الله په لار کې ورکړه زما د په خپلې خدایۍ قسمي چې د دې یو قجورې د اخلاص د وجې به دا غونډ چابړې د تلې درانه کړم او چې اخلاص پکې مطلوب وي اخلاص داسې یو زبردست چیز دی تاکې به الله یو طاقت پیدا کړي تاکې به د اعمالو طاقت پیدا شي ته به د شیطان مقابله کولی شي یاد ساتې یو وی بل وی لکه شیطان وسوسې شیطان د شیطان د وسوسو علاج صرف یو دا دی چې هر کار د الله د رضا دپاره کوه دا شیطان به تا ته هېڅ هم نه وي زموږ د دې دین یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی امام غزالي رحمهم الله د هغه نوم امام غزالي رحمهم الله وی یو وخت داسې چلو شو چې په یو ځای کې چا یو اونه وه نو د هغې اونې خلکو عبادت شروع چې عبادت یې شروع کړ خلک خو ناپوهه خلک دي اوس هم په دې پنجاب کې دا بعضې بې عقله خلک لګیا یي اونو پورې به چیړې تړي اونو پورې به لګیا یي څیزونه به یې تړلي اوس هم شته په دې پنجاب کې هغه ګن زمونږ خیبر پښتونخوا ته هم را روان دی خلکو کې توهمات ډېر زیات شوي دي نو د هغې اونې خلکو عبادت کو دی بزرگ ته چې پته ولګېد چې د اونې خلک عبادت کوي فوراً یې تبر راواغش او را روان شو چې را روان شو یو هټه کټه نوجوان وله مخې له ورغی باباجي وی چېرته روانې وی یاره دقلته خلک د اونې عبادت کوي او اونه لګیا دی سجدې کوي سجده خو صرف د الله حق دی هغه ورته بس کې خو لګیا دي ته څه پیغمبر خو نه وي نه پرېږدم یې چېرته هټه کټه نوجوان طاقتور زورونه کوي دی منې کوي او دی ورځي دواړه په جګړه شو بس دا بزرګ بوډا شانو هغه پهلوان یې اوچت که ځمکې دی واپس راوغورځو هغه ورته بیا ورروانو بیا اوچت که بیا ځمکې له راوغورځو بیا اوچت که بیا ځمکې له راوغورځو دا نوجوان یاره ته چې داسې وکتل چې د مقابله ګران دی یورګه باباجي داسې چل دی پرېږدم دی خو داسې چل وکړه د دې نه له یو بل د نیکۍ کار راته ښیه هغه د نیکۍ کار دا دی چې داسې چل وکړه چې بس دا پرېږده بیا دې پسې بیا راشه اوس داسې چل وکړه چې ته کور ته لاړ شه او سمله او سار چې راپاسې ستا د بالښت د لاندې به 100 درهمه پراته وي والو صدقې کا صدقې ورکوه او څه دې جیب کې هم واچوه بس د ده ومنل وي یاره ریشه دا چل وکړه چې راغی کور ته او سر راپاسېده محمده نو د بالښت د لاندې 100 درهمه پراته سړی ډېر خوشحاله شو صدقې کړې په دویمه ورځ بیا راپاسېد 100 درهمه پراته دي په درېیمه ورځ بیا راپاسېد 100 درهمه پراته دي چې 100 درهمه بس دا په څلورمه ورځ چې راپاسېد هېڅ هم نو وایي پیسې خو ختمې شو سړی بیا تبر راواخېسته وي اونې پسې بیا ځم چې اونې پسې را روان شو اونې له رالنډ شو اوس یو باباجي دی غونټۍ ورسرې ده او هغه وله مخې له ورغی وی بابا ورته څه کې وی یاره دقلته خلک د دې اونې عبادت کوي هغې پسې روان وي مورځه لګیا دي بس دې دواړو کې په خبره شو بابا بل بابا ونښته اوس چې دا کم بزرګ دی بابا بل بابا سره شو بابا لګیا شو او دی کوشش کی دا بزرگ چې دا بابا اوچت کم او طاقت خو پکې و د دې نه مخکې پهلوان دی بابا نه اوچتېږي هغه بابا چې وه کونټۍ والا هغه دا بزرګ اوچت که او سر د لاندې یې راوویشت بیا ورغې بیا سر د لاندې بیا هغه ورته دا څنګه چې د دې نه مخکې مې یو
هټا کټا نوجوان هغه به مې راغورځو هغه ته په ارام کښېنه خبره وره وایي زه شیطان یم شیطان زه یم شیطان ته چې بله ورځ را روان شوې او اونه دې کله نواروله او نړوله دی او کټکوله دی نو ستا مقصود د الله رضا وه زه څه چې غرونه هم تا ته د ټینګي نو ته به په غرونو هم ورتلې نو هغې کې ته رامنځ شو خو چې کله خبره د پیسو راله اوس را روان شي پیسې بندې شوې او زړه کې د ده چې راشه کو هغه د پیسو والا سړی بیا راغی نو بیا به ورته دا کړم نو زړه کې د الله رضا نه وه پیسې وي نو نن درته هغه دا بوډا کاکا نم الله غر جوړ کو عمل دې د الله د رضا نه وګینو اقه شان به لګیا وي خو عمل دې د رضا نه شوه نو دونروالې راته راغی چې کله عمل د الله رضا وي د خطرناک نه خطرناک ترین کار دی ولی دی الله به د هغې کې کامیابی الله به د هغې کې سربلا کوي داس چلو پر یہ صحابوں کے صحابی تیر شوی د سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داغنو سعد ابن ابی وقاص هو صحابه خو سم ګلونه دي ګلونه او د هر یو ګل بیل بیل خوشبو وا اوس کو د ابو هريره خوشبو دا رامبیلو ده او کو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خوشبو هغه د چامبیلو ده دا ګلابونو ده بل صحابي ګلاب سعد ابن ابي وقاص یو لوی مقام لري خو زما په زړه کې چې د سعد ابن ابي وقاص کم مقام دی نو یو خدا دی چې عشره مبشره کې دی هغه خبر هم ټیک ده خو چې کم مقام دی که نه نو دا د دې د وجې دی چې دغه مقام ته صحابه پسقېدلي دي رش کې کړی دی صحابو رش کې کړی دی چې کاش چې زمونږ سعد ابن ابي وقاص رش کې کړی رش تو د احد په ورځ باندې سعد ابن ابي وقاص سره غشي ختم شو چې غشي ختم شو رسول الله مبارک پر راغلی سعد ولی وی یا رسول الله غشي ختم شو نبی علیہ السلام شاته غشي چولیو او غشي ولا ورکا نو غشي خو ورکی ارسو کا او چې دا غشي ورکاو نو دقه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دقه مبارک شوندو او د دقه مبارک خلی او د دقه مبارک جبنه یو لپس روته الله ویواله سعد غشي والا ارمي یا سعد والا غشي اولا او ورپسې وته سوي وی فداک ابي و امي دا رسول الله مبارک وی فداک ابي و امي زما مور او پلار تا نه قربان شه اے رسول الله مبارک وته زما مور او پلار تا نه قربان شه الله اکبر او اللهم سدد رميهم واجب دعوتهم خدایا د سعد ابن ابي وقاص نشانه په نشانو لګې په مشکات مبارک کې حدیث دی او خدایا دعاګانی قبول کړي او اول سعادت تانه د زما مور او پلار قربان شي دا رسول الله مبارک نو دا سعد ابن ابي وقاص د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو جهاد کېده نو د هغه جهاد کمانډر ان چیف دا سعد ابن ابي وقاص کې وی ورشه پاکستان باندې ورشه د تیاری پوره وکړه اسونه وسری شو کسرا چې کوم لخت او هغه لخت د سمندر نه او د دریاب نه هغه غاړه نو په خوا خو د پولونه بولونه نو کشته به وي هغوی کسرا باچا او د کسرا مرګرو چې دا سوچ وکړه چې دا خو د عمر لشکر دی او د عمر به څوک مقابله کوي اله یو پلانینګ جوړ کې یو سوچ جوړ کې چې د دوی نه موږ بچ شو سوچ دا جوړ شو او پلانینګ دا جوړ شو چې دوی خو راځي د مدینې منورې نه نو ځان سره خو کشتې نشي راوړی نو چې د دوی هلته څومره کشتې دي هغه کشتې ټولې دې خوا راواړوې او څه هلته چې نشی راوړلی ویې سوځوې دوی سره به کشتې نه وي منځ کې سمندر دی دې خوا راتلی نشي چې کشتې نه وي پل نه وي او موږ به خوا ولاړ وي یاره داسې چل یې وکړه چې داسې چل یې وکړه سعد ابن ابي وقاص راغی دعاګانې خو له رسول الله مبارک کړی وې که نه چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ راغی چې ویې کتل کشتې نه وي خدای اوس په څه کوو
مرګرو سره مشوره وکړه مرګرو ته چې کشته نشته پس کې ورشو واپس بشو سعد ابن ابي وقاص یو درې الکشان صبر وکړه لاړو د سمندر او د دریاب په دی غاړې مصلا واچولو یو 2 رکعاته نفل وکړه او د 2 رکعاتو نفل نه پس په اس کې ناستو او د سمندر الخته اصل مخ کړی تاسو د الله په ذات یقین کې ګورې دا روایت او دا اس د پاسه دا سلا سوچت ویا الہ العالمین تا ته پته لګي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لشکر یو او عمر ستا د خوږ پیغمبر یار او دا غسخرو او هغه موږ ته امیر المؤمنین دی اډر کړی دی موږ دا روان شو الہ العالمین تا ته پته لګي چې زموږ په زړه کې خالص او مخلص رضا ستا مقصود ده ستا د رضا دپاره روتیو او د دې دپاره روتي چې اعلا د کلمت الله د الله د کلمو چته شي تا ته پته لګي زموږ د زړونو یا الله نو زه تا ته یو سوال کوم خدای پاکه ته هغه رب چې کم رب حضرت موسی علیه السلام ته سمندر مسخر کړ سمندر ورته مسخر شوی ورځه پې هغه رب بل نه یا الله ما غرابي زم دا دوالو جهانو سردار جناب محمد رسول الله مرغری مصحابی او خدای ستا د رضا د پاره ما ته دا دریاب مسخر کا دا دعای وی او مرګرو ته وی راځي تاسو د الله په ذات نه مرګري څنګه چلو کوي ما پسې راځي کو زه سمندر ډوب کړم تاسو د سر را نشي او که سمندر ډوب نکړم راځي په سمندر ورغي زما د الله په ذات باندې قسمی کو دا اسپم لم د شوی او هغه لخته وړي او چې هغه یې تولیدل چې دوی ته سمندرونه ټینګ دي ټول اوخته دي او تختیدل او د کسرا ټول حکومت الله د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د اخلاص د وجه الله رب العالمین فتح اخلاص داسې یو څیز دی هر کار کې مقصود د الله رضا راولي او چې کله مقصود د الله رضا راوسته ان شاء الله هغه کې به کامیابیږي ای کې به الله کامیابی درکړي او کو مقصود د الله رضا نه وي په ګناه کې مبتلا زموږ د دین یو مسله ده دا وره زموږ د دین دا مسله ده چې یو سړی دی او د هغه نکاح تړلی کېږي او د نکاح په وخت کې نکاح کې خو مهر لازم دی د ګواهانو د مهر نه بغیر خو نکاح نه کېږي مهر به اخولی شي یو سړی دی هغه نکاح تړي او نکاح کې دا خبره وشي چې دا خلک دي مهر بیانې دومره مهر او دومره مهر او یو سړی دی هغه ته وایي چې دومره مهر براکې بالفرض زه به د خپلې معاشرې مطابق ویم چې یاره یو سړی دی هغه ته یو سړی ورته وایي چې هلکه ته به مونږ له 10 تولې کالي راکې وسړی به 15 لکه روپۍ نو یو خدا ده چې یو سړی د زړه نه ومېږي چې او زه به درکوم ولیکه ما ته وګورئ دا خو ټیک ده خو که یو سړي داسې کړی چې ورته وایي 10 تولې کالي او 15 لکه روپۍ به راکې او دې په خولې وایي چې او درکوم او زړه کې نیت د نه ورکولي وي او نکاح وشوه د دې نکاح نه پس چې ښځه او خاوند میلاویږي دا به زنا کوي نیت کې دومره کمال دی ګورئ زمونږ بعضې علما وایي دا به زنا کوي ګورئ د ده زړه کې نیت بل شان دی او په خولې بل شان دی دی په زنا کې مبتلا دی نیت داسې یو څیز دی داسې زمونږ دا ملګري دي بعضې وخت ما ته وایي چې د قرض دپاره دعا وکړه نو د قرض دعاګانې شته بېشکه احادیثو کې شته دې کې شک نشته د قرض دعاګانې شته رسول الله مبارک خولی دي 3 خولی دي 4 بلکې خولی دي دا خو زما په علم کې د دې نه علاوه به وي ډېرې دعاګانې ما په دې جمعو کې بیان کړي دي دا کلیپونه به موجود وي ما بیان کړي دي دعا هم شته دعا به کوي 25% کار یا 25 هم ډېر دی 15% کار به دعا کوي 85% کار به په قرض کې څه کوي وورې زما ملګرو وورې دا وورې 85% کار به دا کوي چې ته کله د چا نه قرض الې او په دې نیت یې الې چې زه به دا قرض ورکوم
په دې نیت. نو کو 10 کروڑ روپے دې په دې نیت واغشتي چې زه به ورکوم، زما دې د الله په ذات قسم الله به له توفیق درکړي. او کو په دې نیت ته واغشتي چې ما قرضداري چا وجلی دي، قرضداري چا وجلی څنګه چې پښتانه وایي، نو کو 10 روپے دې قرض واغشتي او تعالی د مرګ پورې الله توفیق درکو، نو زما دې د خدای په ذات باندې قسم. دا یاد ساته، قرض کې لوی شي دا دی چې نیت په سیدا کې چې او زه به ورکوم 10 کروڑ والا ورکی با. او د دې ورته یو مثال بیان کوم، بس د اخیری خبره کوم بیا بس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ځل په بنی اسرائیل کې د یو سړي د قرض ضرورت راغی. چې د قرض ضرورت راغی نو ګرځېد راوګرځېد خو چا قرض ورنکړ. ناګهانه د دریاب غاړې ته لاړ، وایي زه خو دلته څوکي د دینه به واله. یو سړی راغی داسې ویې درو، وایي څوک یې؟ وایي مسلمان یم. وایي ښځه زه تا ته یو سوال کوم، زما 1000 درهمه پکار دي قرض را. وایي ښه. وایي قرض کې 2 خبرې دي، ګواه به څوکي د چا په مخ کې درکم، قرض کې خو ګواه ضروري دی، د مخ کې مې درکړی یا لیکلي او ګواه وي. دا څوک چې د قرض علي رسول الله مبارک وي، رسول الله مبارک وي دا کم کسي چې قرض علي وي دی ورته وایي چې زما او ستا ترمنځ به رب العالمین ګواه وي. وی ضامن به څوک وي؟ دا ګورې رسول الله مبارک وي ضمانتګر به څوک وي؟ وی زما او ستا ترمنځ به رب العالمین ضامن، رب زما ضامن. یاره هغه د دې زړه د اخلاص نه داسې خبرې کولې چې په سړي اثر وکړه. ویواله دا 1000 درهم او په پلان کې ورځ به زه دلته موجود یم، کال پس 6 میاشتې پس 7 میاشتې پس دلته به مال راوړي. دا ګورې زما د الله په ذات قسم رسول الله مبارک وي. حدیثو کې دا واقعا هغه ته ډېره ښه ده. سړي لاړل 6 میاشتې پس هغه قرضدار قرض راوړه، لازم وپې چې قرض یې راوړو دې کې دریاب راغلی دی او تر د لرې پورې نظر نه ښکاري. دې هغې اړخ نه هغه سړی راغلی دی خو دته ښکاري نه، دې اړخ نه دې راغلی دی خو هغه ته ښکاري نه. دا دریاب دومره راغلی دی. هغې بل اړخ ته چې کوم اړخ هغه سړي چې چا وله قرض ورکړو هغه وایي یاره بس دریاب راغلی نه به یې راغلی. او دې اړخ ته چې دا کوم سړی راغلی ده خو پیسې راوړي دي، یاره ده دا پیسې راواغېشتې. دا ګورې رسول الله بار بار راته دې وایي چې دا منګلت واقعه نه ده، دا په حدیثو په کتابونو کې ده. دې اړخ نه ده داسې چل وکړه چې دا پیسې راواغېشتې او یو نل یې راواغېشت او په هغې نل کې دا پیسې وتړلې او ورسره یو شیټ ولیکه چې پلانکي ما تا ته الله ګواه کړو، الله ضامن کړو، دا پیسې ما راوړي دي خو ته نه وې. بس دا زه په دې دریاب باندې لیکم کو تا ته میلو شي ښه کو میلو نه شي زه به تاله بیا دا پیسې درکوم. وی پیسې راواغېشته ویې تړلې او داسې نل پورې هغه نل یې په سمندر کې ور واغورځو چې ده وګوره دی خو لاړه. رسول الله مبارک وي هغه وخت نه هغه سړی را روان دی، دا نل را روان دی. وایي چې نل یې راواغېشت راشه کور کې به په اور مور بل کړو. چې راواغېشت او کور ته یې راوړو او ته یې وله راوغورځو درهم یې راووتې. چې درهم یې راووتې او پیسې یې وشمارلې 1000 روپۍ مې هغه چټ هم پکې و چې ما راوړي وو خو د سمندر د راتلو د چلې د وجې نه ته ما ته میلو شو نه زه تا ته میلو شم. دا مې راله درولېږلې خو تا ته میلو شي خو میلو به وي کو نه ویل ستا پیسې زما په ذمه دي هر کله به یې درکومه دا واله. رسول الله مبارک وایي چې کله هغه کولو کړې وایي چې ستا نیت د الله د رضا د ورکولو قرض کې د نیت کړو الله هغه قرض ستا په داسې طریقه باندې ادا کړي. دا یاد ساتئ ګورئ قرض کې نیت دال نو نیت دې پورې مې ته کوم چې نیت ګوره ډېر اهم دی. دې د وجې الله رب العالمین په قرآن کې وایي او د قربانۍ لویه فلسفه دغه وه چې ان صلاتي زما عبادت بدني و نسکي زما عبادت مالی و محیایا زما جون او زما مرګ دا به د الله دپاره هر کار کې مقصود د الله رضا وي. کوشش کوئ چې هر کار کې زموږ مقصود د الله رضا وي
ان شاء الله دنیا کې به هم کامیاب یو آخرت کې به هم کامیاب وو د الله دا رضا به موږ کې څنګه راځي د الله دا رضا به زموږ په دې زړه کې څنګه کینی د دې لپاره علماو یو دوه درې څلور اعمال ښولي چې ډېر آسان دي ابرته ان شاء الله په آینده جمعه کې بیان کم چې هغه اعمال د اختیار کړل خود به خود به الله تاکي تقوا اخلاص داراوري او چې اخلاص بیا راغی د اخلاص متعلق برته عجیبه واقعات ان شاء الله بیا په آینده جمعه کې بیان کوم خو د اخلاص د حاصلولو طریقه او اعمال هغه څه شي په آینده جمعه کې دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي بل رحم او فضل او کرم را باندې کو دا دعا وکړئ چې الله ټول موږ مخلصین کړي الله د موږ او ستاسو هر عمل الله د خپل رضا لوی سبب جوړ کړي خدای د وړوکې نه وړوکې عمل او د لوی نه لوی عمل خدای چې خالص دی وجهک الکریم خدای ستا د مخ دپاره وي یا الله موږ د ریا نه د سمع نه د دکلاوي نه خدای موږ وساتې یا الله کو تا موږ ونه ساتلو موږ به تباه و برباد شو یا الله خدای موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي د دوالو جهانو خیر الله زموږ د ټولو نصیب کړي څومره بیماران چې دي الله د ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره قرضداران دي الله دې د قرضونو خلاص کړي څومره بې اولاده دي الله دې ټولو له نیک عمل اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد نه خدای دې ولې نارینه اولاد ورکړي او د چا اولادونه دي الله دې موږ او تاسو ته نیکان عالمان صالحان وکړي الہ العالمین د دنیا او د آخرت د پریشانو نه محفوظ کی او د چا صد زړه حاجتونه دي د جمعې مبارک ورځ الله هغه حاجتونه پوره کړي ما نه چا دعاګانې غوښتي داسي یا د دې شیشې په ذریعه باندې خدای د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول ومني او زما د سواد څه ملمانه راغلي دي هغوی ته څه مشکلات دي دنیاوي دي او کورني دي دعا ورته د جمعې مبارک ورځ وکړي الله د هغوی هغه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي ستاسو زموږ څومره مشکلات دي الله دې په خوشحالو باندې بدل کړي برحمتک یا ارحم سنت